15 پوښتنه دا ورونه کوي وایي یو څوک چاته پیسې په پور ورکړي آیا پر دغه پور ورکوونکي باندې بیا حج یا زکات شته که نشته؟ پیسې یو بل ته په پور ورکړي. ورونو دې مسله کې تفصیل دی. پور چې کتاب راوړي 3 قسمه. دغه پیسې چې ته راولاړ شوې او بل چا ته دې په پور ورکړي، که داسې و چې هغه سړي اقرار کاوه چې دا پور در راباندې دی، یا دا ګواهان پر درلوده، یا قاضي د وخت په خبر و، په دا 3 سره صورته کې دغه پیسو زکات هم ستا، حج هم کې. معنا دا پیسې چې د بل په لاس کې دي ګویا د خپل په لاس کې. ولې خو سړی مني چې پور دې راباندې، که هغه منکر بیا ته ګواهان شهیدان پر لري یا قاضي باندې خبر. په دغه 3 صورته کې چې هغه مدیون هغه پوروي چې ستا پور پر باندې دی، که هغه اقرار کاوه دا ستا پیسې منلې چې را باندې پر تا زکات هم سره دغه پیسو چې کال تېر سو 40 رسوب ورکړې حج هم در باندې دی. او که ستا تر نور حاجت زائدې وي او که دې پور پر یو چا باندې و هغه منکر دی وایي کله دې را باندې او ګواهان ته نه پر لرې، قاضي د وخت هم نه دی په خبر، دغسې پور کې نو نه حج ته نه زکات شته. 10 کاله بعد 20 کاله بعد هغه سړی پښیمانه سو، تائب سو او توبه یې وایسته، هغه ستا مال یې وتا ته درکړي، هغه تېر شوي کلونه ټول معاف دي. هغه 20 کاله ګواته یوه پیسه نه درلوده، دا پیسې دې نوې پیدا کړې، بیا به ګورو که چېرې کال پر تېر سو پر دغه پیسو ستا تر حاجت بالا وې نو 40 روپۍ به زکات ورکړي، حج به پکښې کې وکړي. او که نور پورونه در باندې وه دا پیسې هغه پورولي بیا وړي، که ستا په لاس کې وي هم ګواکې ستا په لاس کې نه دي. دا هغه خلص بیان دی د دغه سوالو چې دغه ورونو کړي دي. اما صد آفرین پر دغه کسانو چې دا پوښتنې کړي دي. د ابد دپاره زه ستاسې خادم یم، زه ستاسې خدمتګار یم. که دیني پوښتنې ستاسې وي هغه په هر وخت کې د ما څه کولی شي، زما چې هغه څه زده وي زه به هغه درته وایم. اما دا مو غلط کار کړی و چې دا پیسې مو په دې دغه کې ایښې وې کاغذ کې، دا ستاسې پیسې چې غویۍ مو پر اباد کړې وي یا موټر په ډک کړی وي یوه انه ستاسې پر ما حرامه ده. دا زه نه کوم، په دې باندې خو ډېر خفه شوم او د آینده دپاره بیا څوک داسې ونه کړي. هغه ستاسې په پیسو مې دا 2 یوه فته رانیوله په 25 هغه 15 اویا روپۍ مو په دغه کاغذ کې بېرته پیچلي دي، دا به هغه چا ته ورکوئ چې چا ایښي وي په دې کاغذ کې. زه د دې طرفدار نه یم او نه دا وما ته روا دي او نه دا زه کوم. دین مقدس د اسلام دا به زه نه خرڅوم، دا ستاسې د طرفه پر ما فریضه ده. د علیه السلام مبارک امر دی، د علیه السلام مبارک حدیث دی. که د چا څه دیني پوښتنه وسوه د یو ملا څه او هغه ملا حق پټ کړي او حق نه ووایي، وایي الجم بلجام من نار یوم القیامه، په آخرت کې به دغه ملا ته د اور کیزه ور ولېږي، په خوله کې به د اور کیزه وي العیاذ بالله. نو حق به نه سره پټوو او حق به یو د بله سره وایي. اما عمل کول هغه نه بیا بله مسله ده. انکار د حقه دا به څوک ونه کړي. یو پرېښول د لمانځه دي، یو نه منل د لمانځه دي. دا 2 مسلې فرق لري ورونو. ډېر کسان وي چې لمونځ نه کوي، دا به برڅټې نه دي، دا کافر سرې نه دي، دا کافر شکل نه دي، دغه کوتنه والا نیکټایي والا یو ټکی لمونځ نه کوي. لیکن چې کلمه وایي عقیده یې ولري کتاب ورته کافر نه وایي، فاسق ورته وایي. روژه خوري اما که عقیده د فرضیت درلوده، فرض یې بولل، ځان یې مختور یې باله، نو مسلمان دی، مؤمن دی، اما فاسق مؤمن، ګناهګاره مؤمن. او یو سړی لمونځ نه کوي فرض هم نه بولي، روژه نه نیسي فرض یې هم نه بولي، دا ولاړی کافر سو العیاذ بالله. نعوذ بالله نعوذ بالله. د کافر دپاره نو ابدي عذاب دی، ابدي جهنم دی، ابدي دوزخ دی. ولپس له مرګه که زړه سری کړې توبه دې نه قبلېږي. نو عمل ځان لره مسله سوه،
عقیده ځانګړې مسله شوه، خو پر عقیده باندې ډېر زور کوي، ډېر احتیاط کوي. په خدای جل جلاله خو ټول ملامت یو. د الله حق مو نه دی پرځای کړی، د علیه السلام مبارک حق مو نه دی پرځای کړی، او د قرآن پاک حق مو نه دی پرځای کړی. اما د عقیدې سره پام کوي، د عقیدې سره احتیاط کوي. دلته شیطان دغه دسیسه تېروي. یو سړی لمونځ کوي، بل ورته یې هو لمانځه صبر سره وکړه، سجدې به در ډک کړي، په دا خبره کافر